او بیا اعتکاف خو د رمضان میاشت او اخرنۍ لږ شپې دې پورې خو یو قسم تړلی شوی دی، اگر که دې نه علاوه هم جایز دی، خو غوره اعتکاف هغه دقه دی. نو ځکه مسلمانان دې ته انتظار کوي او په دقه ورځو کې او په دقه شپو کې اعتکاف کوي. نو د هغې د لاسه په دې ننني مجلس کې به انشاءالله د اعتکاف مسائل او احکام په اسانې طریقې سره بیانو. یو طریقه تفصیلي طریقه ده، هغې نه به ځان لږ لرې ساتو. یو خو هغې باندې وخت ډېر لګي، دا اولنۍ خبره ده چې سړی د هر قول دلایل او اختلافات او ترجیح او ولې او دا مسلې تفصیل سره ذکر کوي. که تاسو ته ښایي لکه څنګه چې موږ کومې مسلې ذکر کولی، بلوغ المرام کتاب الصیام، هلته موږ څه نه څه تفصیل به کوو په یو مسله کې، یو څو حدیثونو خو وخت پکې هم ډېر ولګېد. دلته موږ هغه تفصیل خو نشو کولی، راجح مسله به بیانو چې بهی مضبوطه دا ښکاري او دلیل پې دا دی، نو په اسانې طریقې سره به بیانو انشاءالله. د دې دپاره چې زموږ د وروڼه او خویندې دوی په دې عبادت باندې پوه شي، او خصوصا څوک چې د دې عبادت ته کولو اراده لري چې هغه ته رڼا شي. د ټولو نه مخکې هر عبادت چې سړی احکام بیانوي یا مسلې بیانوي، نو اول د هغې معنی ته ګوري چې دې مطلب څه دی، معنی څه ده. اعتکاف په اصل کې په عربۍ کې د دې رجوع کېږي یو معنی ته، په معنی کې د یو معنی ته واپس کېږي، او هغه الحبس المقامه. الحبس یعنی بندېدل، په یو کار باندې په یو ځای کې ټینګېدل، دی هغه لغوي معنی ده. مطلب داسې دی لکه ته په یو شي باندې دومره مضبوط ټینګ شي او په یو ځای کې داسې کښېنې او داسې ځان بند کړي چې د هغه ځای نه دې توجه نه اوړي. ملازمة الشی ورته هم په عربۍ کې وایي، یو شی په ځان باندې لازم کول او په هغې باندې بیا خپل نفس او خپل ځان بندول چې وایي دا کار به زه کوم. که دا ګناه او که دا نیکي، موږ لغوي تعریف بیانو. لکه اوس الله د بني اسرائیل مباره کې څه وایي؟ وایي کله چې بني اسرائیل د موسی علیه السلام سره روان شو، الله د فرعون نه او د فرعونیانو نه بچ کړو. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام له، نو په داسې قوم باندې راتیر شو یعکفون علی اصنام له، چې هغوی د خپلو بوتانو منجورانو، منجوران څه چل کوي؟ همیشه ناستي، ځان یې دقه ځای کې ټینګ کړی دی، ځان یې دقه ځای کې بند کړی دی. نو ګوره دې ځای کې د بوتانو ته دا ناسته او په دغه ځای کې ځان بندول دې ته اعتکاف ویلی شو. یعکفون علی اصنام له، معنی دا شو چې یو شی په ځان لازمول، یو ځای په ځان لازمول، هلته ناسته په ځان لازمول، یو ځای کې ځان را بندول، ځان را ټینګول، د ټولې معنی په دې اعتکاف کې دننه، اعتکاف په دې کلمه کې دننه راځي. بیا دا خبره د ساتي چې لکه موږ خدای چې یو ځان په ذکر راټینګول څومره وخته پورې، دې باره کې خو شریعت څه نه دي ویلي، یعنې د شریعت تر طرف نه څه تحدید نه دی راغلی چې دا اعتکاف د ځان بندول. او لغت کې دغه تعریف شو لغوي، شرعي تعریف دا دی یا اصطلاحي، چې جومات په ځان لازمول، په جومات کې ناسته په ځان لازمول، بنیت التعبد، په نیت د عبادت سره، یا په نیت د دې چې الله ته پې نږدې شوه. دې ته څه وایي؟ دې ته اعتکاف په شریعت کې. بل خو لغوي و که نه،
لغوي او که ګناه باندې دې ځان بند کو او که په نیکي ده او که هر سړی ته د اعتکاف ویل کېږي. شریعت کې اعتکاف دې ته وایي چې ته ځان بند کړې په کوم ځای کې؟ په جومات کې، او ځان راټینګ کړې په جومات کې د الله د بندګۍ په نیت د دې چې د الله بندګي کوم او الله ته ځان نږدې کوم، دې ته اعتکاف وایي. خو دا به څومره دا سوال دی چې آیا د دې څه تحدید شته؟ اگر که دا مسله پکار دی چې روانو مسلو کې خو د لغت سره څه نه څه تعلق شته او هغه ده چې صحیح دی. یو سړی باندې دا تپوس کولی شي چې ته خو دا وایې چې ځان راټینګول په یو کار باندې دا څومره وخته پورې چې دې ته موږ اعتکاف وایو، نو شریعت کې خو څه تحدید نه دی راغلی، د شریعت مسله لرې شو. دې لغت ته که موږ واپس شو دې لغت ته، نو ځان راټینګول په یو شي باندې او ځان بندول په یو ځای کې، دې کې معنی دا دی چې دومره وخته پورې چې او وویلی شي چې بهی دا اعتکاف دی. لکه بعضو علماو دا خبره کړې ده، وی اعتکاف کم سے کم څه حد نشته، یعنې ته 2-3 سکنډو دپاره م اعتکاف کولی شي. معمولي چې په جومات تېرېږي بس نیت ته اعتکاف وکړه، ته اعتکاف وکړو. بعض علما دا وایي. نو که موږ دې ته سوچ وکړو نو په دې کې هغه معنی نه ده پرته ځان بندول ځان راټینګول ابه کې شتي نه. نو کم سے کم دومره چې دغه تعریف خو پې صادق شي که نه چې او به دې ته اعتکاف ویلی کېږي. او ځکه زمونږ خپل ځاني زړه په دې قول مطمئن دی. یو قول دا دی چې اعتکاف کم سے کم ورځ یا شپه، کم سے کم ورځ یا شپه. او دلیل پې دا دی چې عمر بن خطاب رضی الله عنه په جاهلیت کې منښته کړې وه چې زه به په مسجد حرام کې یو شپه اعتکاف کوم. بیا یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله ما خو داسې منښته کړې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یې خپله منښته پوره کړه. نو دې نه دا واضحه شوه چې اعتکاف کم سے کم څومره دی؟ کم سے کم شپه ورځ، کم سے کم شپه ورځ. دا خو د تعریف مسله وه چې اعتکاف څه ته وایي او کم سے کم اعتکاف به څومره وي. دې پسې بله مسله به دا بیان کړو چې د اعتکاف حکم څه دی؟ واجب دی، فرض دی، فرض کفایي دی که فرض عین دی، مستحب دی، سنت دی؟ دې ته حکم. د دې حکم څه دی د اعتکاف؟ نو اول خو دا یاده کوي چې اعتکاف مشروع دی د قرآن په دلایلو سره، د احادیثو په دلایلو سره، او د مسلمانانو په اجماع سره. په دې خبره اجماع ده چې او اعتکاف د یو مشروع عبادت دی، شریعت موږ ته ښوولی دی. دلیل پې د قرآن نه واله. الله وی وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وی منگا الله وی منگا ابراهیم علیہ السلام تا او اسماعیل علیہ السلام تا دوانو تا دا ویلو چې زما دا کور پاک کئی. دا چا دا پارا؟ للطائفین دا طواف کونکو دا پارا، والعاکفین او دا اعتکاف کونکو دا پارا. دیزه نا مسئله ثابته شو چې او جی په شریعت کې اعتکاف شتی. دلیل پیدا دی. درشان قرآن کې الله سوی ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. او د ښځو سره به نه میلاویږئ کله چې تاسو اعتکاف کې په جومات کې، اعتکاف په حالت کې په جومات کې، د ښځو سره به د شهوت په نیت نه میلاویږئ. دلته هم د اعتکاف تذکیره ده. حدیث کې راځي، حدیثونه خو په ډېر زیات دي خو یو به بیان کړو. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی. عائشة رضي الله عنها ويجي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم با د رمضان د میاشتې د اخرنۍ 10 ورځې اعتکاف کوو او دی همیشه به کوو تر دې چې څه شو؟ وفات شو، دنیا نه لاړ. ثم اعتكف ازواجه من بعده. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد بیا بیبیانو دا اعتکاف کو، دغه بیبیانو به اعتکاف کو.
نو دا اوس دلیل شو د سنت نه او د احادیثو نه چې او د عبادت په شریعت کې شتي. بله دا چې په دې باندې اجماع دی د مسلمانانو، امام نووي، امام ابن قدامه، امام ابن تیمیه او نورو علماو په دې اجماع را نقل کړي دي چې مسلمانانو په دې اجماع ده چې او په شریعت کې یو عبادت دی چې هغې ته څه ویلی کېږي؟ اعتکاف. بیا که سوال لرو چې حکم یې څه دی، دې باندې خو اوس موږ پوه شو چې شریعت کې د عبادت شتي، حکم یې څه دی؟ نو حکم د دې اصل په اعتکاف کې دا دی چې د سنت دی. سنت څه معنا ده؟ که ویې نه کړي نو ګناه پکې نشته او بس. نه کولو کې اجر دی، دا به ورسره وی. که چېرته ته داسې تعریف وکړي چې ویې نه کړي سنت معنا ده چې ویې نه کړي، یا دا خبره وکړي چې سنت معنا چې ویې نه کړي نو ګناه پې نشته او به ودرېده بس په دې، نو یو خو معنا دا شو چې په کولو کې اجر هم نشته. خو صرف تا دا ووي چې جي که دې ونه کړه نو ګناه پکې نشته، او که دې وکړه اجر پکې هم نشته. بیا خو داسې مطلب شو. ته به داسې وایي سنت هغه عمل ته وایي چې په کولو کې اجر دی، په نه کولو کې ګناه نشته. بعض سنت داسې دي چې د هغې په پرېښودو سره انسان ته کله یعنې چې کله همیشواله وکړي په هغې باندې، نو داسې ورته موږ ویلی شو چې بهی دا سړی د دین باک نه لري، د دین قدر ورسره د دې عبادت ډېر نشته. هغه بعض سنت دي. خو عامه خبره دا ده چې سنت هغه عمل دی چې په کولو کې ثواب دی او په نه کولو کې ګناه نشته. اعتکاف هم سنت دی، که دې وکړه ثواب دی، که دې ونه کړو ګناه پکې نشته. په یو حال کې واجب کېدی شي چې یو سړی منښته وکړي. بارک الله فیک. یو سړی منښته وکړي چې یاره زما دپاره د الله په ما باندې دا شو چې زه به یو ورځ اعتکاف کوم، یا 10 ورځې، یا 20 ورځې، یا 15 ورځې. اوس په ده باندې اعتکاف څه شو؟ واجب شو. حدیث دی په صحیح بخاري کې دی، من نذر ان یطیع الله فلیطعه. څوک چې دا منښته وکړي چې بلکې د الله یو عبادت داسې منښته وکړي، نو بیا دې دا منښته پوره کړي. او دغه شان د عمر بن خطاب رضی الله عنه خبره به مخکې وکړه که نه، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. يا رسول الله ما څه منښته کړې ده چې یو شپه به زه په حرم کې اعتکاف کوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا منښته دې پوره کړه. اوفي بنذرک، نه منښته دې پوره کړه، ځکه چې په ځان دې اوس څه کړی دی؟ لازم کړی دی. حالانکې ګوره هغه د جاهلیت په ورځو کې دا منښته کړې وه، خو دا قرض پې پاتې و. قرض پې پاتې و ځکه چې هغه په ځان باندې په خپله دا لازم کړی و. امام ابن المنذر رحمه الله په خپل کتاب الاجماع کې دا خبره کړې ده، وایي په دې باندې د علماو اجماع ده چې اعتکاف سنت دی، واجب نه دی، الا دا چې یو سړی په ځان باندې واجب کړي. بیا دا مسله د ښځو او د نارینهو دواړو دپاره یو شان ده. دا مسله د نارینه او د زنانو دواړو دپاره یو شان ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو بیبیانو له اجازت ورکړی و چې هغوی اعتکاف وکړي. راغلي یا رسول الله موږ اعتکاف کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وکړي اعتکاف. او مخکې دا حدیث تېر شو، عایشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو د هغې نه بعد به موږ اعتکاف کوو. نو اعتکاف مشروع دی د سړي دپاره او د زنانو دپاره، که بوډۍ ده او که ځوانه. بعضو پکې دا فرق کړی دی، خو دا داسې مضبوط فرق نه دی. وایي چې کله ځوانه یي بیا نه، بوډۍ ښځه که اعتکاف کوي نو څه حرج پکې نشته، دې ته پکې ضرورت نشته بوډۍ او ځوانې ته، د ټولو دپاره یو شان مسله ده. که داسې وي چې څه یعنې فتنه جوړېږي یا څه فساد ته جوړېږي، یا هغه ځای چې دی هغه یعنې غیر مأموني، هغه ځای
برابر نه زنانو دپاره، با پرده ځای نه د زنانو دپاره، نو بیا خو کیدای شي دې نه بل څه فساد جوړ شي. دغه شیان که چېرته داسې ځای چې په هغې کې یو نوعه د سړو سره ګډوډوالی راځي، یا هغه ځای دې چې ښکاره او خلک پرې تېرېږي او نارینه یې مینې او هر څوک چې تېرېږي هغه زنانه هلته پرتې دي او خلک ورته ګوري، نو بیا خو نه دي په کار. ها که چېرته زنانه په جومات کې اعتکاف کوي او د هغوی دپاره لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو به ځان له په جومات کې څه لګولې؟ خیمې به یې لګولې. که چېرته د زنانو دپاره داسې سیسټم وشي چې هغوی بلکل جدا وي او ښه په پرده کې او نارینه یې نه ویني، نو بیا د هغوی دپاره هم اعتکاف هغه سنت دی. او دا مسله را روانه ده چې زنانه کور کې اعتکاف کولی شي او که نه، دا مسله به بیان کړو. اوس دلته یو سوال راځي، په دې خو موږ پوه شو چې اعتکاف څه دی؟ سنت دی. ولې موږ اعتکاف کوو؟ حکمت پکې څه دی؟ یعنې دا عبادت د څه دپاره دی؟ نو جواب د دې دا دی او حکمت په دې کې وایي دا دی چې اعتکاف موږ څه وي؟ په یو ځای کې ځان بندول، راټینګول. نو ته چې کله اعتکاف کې تا ځان بند کو، ځان دې راټینګ کو، په ځان دې لازم کړو، ټول خبرې به کې نه راغلي، په ځان دې لازم کړو چې زه به د الله په کورونو کې په یو کور کې کښېنم. کله چې ته په دې کور کې کښېناستې د الله په دې کور کې، نو د مخلوق نه ته څه شوې؟ جدا شوې او د خالق سره دې رابطه ډېره مضبوطه شوه. لکه رابطه خو مخکې هم د خالق سره وه، هغه صحیح، هغه داسې مضبوطه خو نیسم چې په اعتکاف کې. په اعتکاف کې ته بلکل الله ته، د الله بندګۍ ته، هغې ته څه شوې؟ فارغه شوې او زړه دې ورته هم فارغه شو او متوجه یې هغې ته، دغې بندګۍ ته ته متوجه، هغې ته دې توجه ده. ځکه په شریعت کې دا عبادت راغلی. لکه د دنیا په دې کارونو کې ته ستړی شوې، دا زړه دې ډک شو د دې خبرو نه او د دې مخلوقاتو سره او کته او بره او الله طرف ته دې توجه داسې خاص نشتي، عبادت ته دې توجه داسې خاص نشتي، قرآن او تلاوت ته دې داسې توجه خاص نشتي، نورو عبادت ته نشتي، نو راشه دا اعتکاف دې دپاره دی. راشه مسلمانه لږ ساعت د الله سره څه شه؟ یوازې شه. راشه دا زړه دې لږ خالي کړه د دې دنیا د دې مسلو نه. راشه لږ د دې دا وخت د الله دې بندګۍ سره تېر کړه. راشه دې قرآن ته، راشه دې اذکارو ته، راشه دې منځونو ته، راشه دې جړاګانو ته، راشه دې دعاګانو ته. نو د دې دپاره ته یو وخت هغه ځان دپاره خاص کو او ځان دې بند کو په جومات کې، او دا نه کېده بغیر د دې نه، که نه کېده؟ نه کېده بغیر د ته دې د خلکو سره میلاویږي را میلاویږي او ګپ شپونه او پروګرامونه او مزدوریانې او کارونه، زړه به ستا فارغه شي دې خبرې ته؟ توجه به دې برابري؟ نه به برابر. خو چې کله ته جومات کې کښېنې، وایي زه به کښېنم 10 ورځې، 9 ورځې، 8 ورځې، 5، 2، 1، نو دا اوس ستا توجه به صرف الله ته وي، د الله بندګۍ ته به، عباداتو ته به دي. د دې دپاره دی حکمت دی، حکمت دی چې د بنده لږ وخت الله سره شي. ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه. دا خو اعتکاف خو ما تاسو ته دا وایي چې اکثر مسلمانان یې په روژه کې کوي او په روژه کې په اخرني 10 ورځو کې، او علما هم دا وایي چې دغه ورځې د نورو نه ډېرې غوره دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه او په عام ورځو کې هم ثابت دي. خو ما خبره څه پورې راغستې خبره مې بلکل د ذهن نه ووته چې ما د آخري خبره څه پسې راغستې. نه خو صحیح وه، خو عامه موضوع ده، خو په هغې کې ما بله خبره کوله. هغه به نو زه پوه یم چې موږ دغې کې لګیا یو. اعتکاف حکمت موږ بیانوو چې یو سړي توجه الله ته
الله ته برابر. دا خبره مې کوله چې یو خو دا اعتکاف دی چې یو سړی الله سره یوازې شي په کال کې څه وخت، او خصوصا هغه د هغې ډېر اهتمام بیا د رمضان په دې اخرني لسو ورځو کې کېږي. خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بله طریقه م وه، د هغه په دې ورځ کې هم به داسې ټیم و چې هغه به یوازې کېدو چا سره؟ الله سره. دې واقعې ته وګورئ، د غار حرا دې واقعې ته خدیجه رضی الله عنها څه وایي؟ په اوله کې څه چلو؟ ابو بلال څه هغې بلو ډوډۍ وړه خسي چل به یې کول ته د الله په مخلوقاتو کې به یې سوچ کوو. د هغه ورځونه د هغه دا عبادت خوښ و، یعنې د وحي ابتدا چې کېده ګوره هغه په داسې حالاتو کې شعر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې کېنه. ولې په غار حرا کې کېناستو؟ د مخلوق نه به جدا شو. چې د مخلوق نه به جدا شو نو په هغه ځای کې به ناست و، د هغه خالق په باره کې به سوچ او توجه و چې څنګه خالق دی یو وي، رازق دی یو وي، او بیا به بندګۍ کې دي د هغه سره نور هم شریک کېږي. دا څنګه کېدی شي؟ یا خالق دی یو وي، رازق دی او متصرف دی او تصرف کې ورڅه کې او بندګي دی د بل چا کېږي. دا ولې؟ په دې خبرو کې به سوچ کوو. نو خلاصه دا شوه چې حکمت د اعتکاف هغه دا دی چې د انسان د زړه لږ فارغه شي څه ته؟ د عباداتو ته، او توجه الله ته او د الله بندګۍ ته هغه برابر شي. اوس څوک دا سوال هم کولی شي چې د دې اعتکاف څه ثواب دی؟ دا سوال څوک کولی شي که نه شي؟ چې د دې اعتکاف څه ثواب دی؟ جواب: اعتکاف موږ لږ ساعت مخکې وو چې په شریعت کې دا خبره شتي، یو عبادت شتي چې هغې ته څه ویلی کېږي؟ هغې ته اعتکاف ویلی کېږي. او عبادت ته څه دپاره؟ الله ته پرې نږدې شي. صرف دغه یو خبره کافي ده که نه ده؟ که موږ صرف دا ووایو چې په اعتکاف سره ته نږدې کېږي الله ته، بس. کومو حدیثونو کې چې ترغیب راغلی دی چې الله ته نږدې شي په نفلي عباداتو سره، په هغې کې دنه دا هم راغی که نه؟ لکه ډېر حدیثونه دي، یو پکې والا په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله وایي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. یو بنده چې الله وایي یو بنده چې ما ته رانږدې کېږي او عبادت کوي، نو د ټولو نه زیاته خوښه زما دا ده چې د هغه عباداتو کې کوم عبادت چې به ما لازم کړي دي. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. او زما بنده لګي نفلي عبادتونه کوي تر دې چې زه ورسره محبت وکړم. نو په نفلي عبادتو کې اعتکاف نه راځي چې یو سړی په دې سره الله ته نږدې کېږي، الله ورسره محبت کوي. او ما تاسو ته ووایي که نه چې دې دغه یو خبره کافي شوه که نه؟ ثابته شو چې او په شریعت کې داسې قسمه عبادت شتي، نو چې شتي نو عبادت خو یې د دې لپاره چې الله ته پرې نږدې شي او الله راضي کړي، نو دا کافي شو. نفلي عبادتو دپاره چې کوم احادیث راغلي دي په فضایلو کې او ترغیب پکې دی، په هغې کې دننه په هغه حدیثونو کې دننه دا عبادت هم راځي. یو سړی بو چې خاص فضیلت بیان کا یا خاص اجر بیان کا، نو دا خبره یاده کوي چې د فضیلت اعتکاف دی باره کې حدیثونه راغلي دي او د دې په ثواب بیانولو کې چې څوک اعتکاف وکړي نو دا د فضیلت دی، او څوک چې اعتکاف وکړي
دومره ثواب به ورته میلاویږي. دې باره کې حدیثونه راغلي دي خو هغه ټول کمزوري دي او یا منګړت دي. صحیح حدیث پکې نشته. ځکه امام ابو داود رحمه الله وی قلت لاحمد، ما وی امام احمد ته دا وی چې تعرف في فضل الاعتکاف شيئا. امام احمد ته وی چې د دې اعتکاف د فضیلت په باره کې ته څه معلوم دي؟ څه معلوم دي؟ څه دلایل یې ته معلوم دي؟ څه حدیثونه یې ته معلوم دي؟ قال لا، هغه وی نه، الا شيئا ضعیفا. که څه راته معلوم دي نو هغه څه دي؟ هغه کمزوري دي. صحیح حدیثونو کې د دې وی څه فضیلت نه دی راغلی. دا امام احمد وی چاته؟ ابو داود رحمه الله ته. لکه دې باره کې یو څو حدیثونه مشهور دي. یو حدیث دا دی امام ابن ماجه راوړی. هغه حدیث کې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اعتکاف په باره کې دا وی چې د دې سره ګناهونه ریجولی کېږي. دا حدیث امام ابن ماجه راوړی دی او دا سندن کمزوری دی. امام طبراني، امام حاکم، امام بیهقي یو روایت راوړی دی عبدالله بن عباس نه. په هغې کې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک یوه ورځ اعتکاف وکړي د الله د رضا دپاره، نو الله به د ده او د اور په منځ کې 3 کندې جوړې کړي. د ده او د اور په منځ کې به څو کندې؟ 3 کندې چې دی د دې اور نه لرې شي. او د ده او د اور په منځ کې به دومره فاصله شي لکه مشرق او مغرب. دا حدیث شیخ الباني کمزوری کړی دی. دیلمی رحمه الله روایت راوړی د عایشې نه، په هغې کې دا دی چې من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الله به ورته تېر شوي ګناهونه ټول وبخي. دا حدیث شیخ الباني په ضعیف الجامع کې کمزوری کړی دی. دغه شان یو حدیث کې راځي امام بیهقي راوړی دی، په هغې کې دا دی چې وایي چا 10 ورځې د رمضان د اخرنۍ 10 ورځې چې دي، هغه روایت کې خو 10 ورځې دي، چې چا 10 ورځې د رمضان په دې کې اعتکاف وکړو نو لکه ده چې 2 حجونه وکړو 2 عمرې وکړي. لکه ده چې 2 حجونه وکړو او 2 عمرې. دا روایت شیخ الباني په سلسله الضعیفه کې موضوع ورته ویلي دی، دا منګړت دی. خلاصه څه شوه؟ د دې په فضیلت کې، د اعتکاف په فضیلت کې او د دې د ثواب په باره کې صحیح حدیث نشته. خاص د دې په باره کې نور ما ووی چې نفلي عباداتو باره کې چې کوم احادیث راغلي دي او کوم احادیثو کې ترغیب ورکړی شوی د مؤمنانو ته چې تاسو نفلي عبادات کوئ، نو په هغې کې د اعتکاف هم دننه شامل دی او داخل دی پکې. د دې نه بعد زما د طرف نه خاص یو څو خبرې هغه وروڼو او خویندو ته چې هغوی به اعتکاف کوي. نورې مسلې خو را روانې دي، د اعتکاف ارکان، اعتکاف ماتېږي، بس ټول روانې په ترتیب باندې. خو یو څو خبرې هغه مؤمنانو ته، وروڼو او خویندو ته چې د اعتکاف اراده یې ده او دې کال له به اعتکاف کوي، هغوی ته زما د زړه د کومې نه یو څو نصیحتونه. دا حکمت مې بیان کو نو په هغې پسې مې بیا ذهن ته خبر راغله، نو یو څو وصیتونه، نصیحتونه، یو څو خبرې زه غواړم چې دا اعتکاف کوونکې دا خبرې واوري او دا محسوسې کړي. نو تقریبا 14 خبرې ما را جمع کړي دي. یوه خبره دا ده، څوک چې مې اعتکاف کوي هغه ټولو ته زه دا وایم چې اعتکاف ته ورننوځي په دې رمضان کې، د عبادت ته چې کله ورننوځي په دې رمضان کې ته کې او په دې اخرنۍ 10 شپو کې، نو چې د اول نه ستا دا نیت وي چې زه پکې د لیلة القدر شپه لټوم. کومه شپه پکې لټوم؟ بیا په عبادتو کې څه کې تیزي به ډېره وي، ځکه چې هلته د اول نه ستا څه سوچ دی چې زه پکې لیلة القدر لټوم. هره شپه به کوشش کوي، هره شپه به کوشش کوي. که دا د اول نه دا نیت یو دا سوچ دی. اعتکاف ته ورنوځي به زه اعتکاف کوم، دا خو ستا نیت شو د اعتکاف.
خو چې دا دې ورسره زړه کې وي چې زه ګورې د لیلة القدر شپه لټومه دې سره به خود تیزي ستا په دې عبادت کې راشي. دویمه خبره دا ده منګه دا وی چې په اعتکاف کې یو انسان جدا شي د چا سره؟ الله سره. نو غوره دا دی چې یو سړی اعتکاف ځان له یوازې وکړي، غوره دا ده. او که دې نه بغیر نه کېږي او ضرورت یي او خدمت دپاره چې دنه جومات کې څوک خدمت یا څه مسله ورته وي او یا لازم ملګري وي چې نه به موږ به ورسره کښېنو، نو بیا دې داسې خلک غوره کړي چې هغه هم دیندار وي، د داسې خلکو سره دې کښېني بیا. لکه نن سبا د اعتکاف نه څه جوړ شوی، هم د ګپ شپ ځای ته جوړ شوی. اعتکاف نه کوې لکه نو کوم چې د ده د کرکټ ملګري هغه به اعتکاف له راولي، هغه به پسې بیا د سکول هغه ملګري راولي او هغه بیا د مدرسې هغه راولي او وروره خام ماښام کې یو غټ دسترخوان لګي او په پېشمني کې غټ دسترخوان او موبایل او ګپ شپ او کیسې او آیا موږ څه کړي دی؟ اعتکاف. ما د اعتکاف حکمت ذکر کړو که نه چې دا زړه د الله بندګۍ ته فارغه شي. داسې وشوه؟ ونه شوه. ځکه موږ دا وایو چې اعتکاف دویمه خبره زما دا ده د وروڼو ته هم د خویندو ته هم که اعتکاف کوئ یوازې وکئ، دا ډېره ښه ده. که نه لازم د سره څوک کښېني یا ستا چاته ضرورت لازم راځي نو بیا داسې ملګري چې هغوی دینداری او هغو هم د اعتکاف په صحیح طریقې سره وکړي. اعتکاف دا ده صحیح ده وختي طور خبرې پکې سړی وکړي، خو داسې چې ناستې او ګپ شپ او ملاقاتونه یو وخت کې ما اعتکاف کړی چې جومات کې نه هغه بیا ملګري ته ملګري خو ته خبرې یو ته بل ته دا د شپې به یو هل جوړ شو کمره کې دننه او چې ما ټیم کې ته یې که نه ته نه یې که نه نو په هغه ټیم کې بیا ما هغه ملګرو ته چې دا څه مطلب شو چې ماښام ماسخوتن به ما تراویح ختمې کړې او د هغې نه بعد به دا خلک رامات شو د پېشمني پورې به ناست شو. نو ما دې سمه ده وایي موږ وایو چې شیخ صاحب تنګ نه شي، اوس دې ته پکې وګوره نو یو سړی ناست ځان له یوازې دې دپاره دی چې زه د الله بندګي کوم، ته پسې ورځې وایي چې شیخ صاحب تنګ نه شي، نو دا څه خبره شوه؟ بیا ما پوه کړو الله یې د هغوی سره محبت وکړه، خو به راتلو دې دپاره چې د هغوی یو قسم محبت و. ها چا به چې دی ځان سره پکوړې رااخیستی، چا به سموسې رااخیستی، چا به وریجې رااخیستی، چا به روابزه رااخیستی، چا به څه رااخیستی، چا به یو غټ دسترخوان به لګېدلی و، غټ دسترخوان به. نو بیا مې ملګرو ته نصیحت وکړم باید تاسو څه کوئ لکه وایي نه موږ وایو چې بس ته یوازې نو ما زه خو دلته ناست دې دپاره یم چې زه یوازې کښېنم. نو دا دویم نصیحت دی زما ټولو هغه وروڼو او خویندو ته چې هغوی اعتکاف کوي. دریمه خبره دا ده چې څوک هم اعتکاف کوي چې دی د خپل وختونه برابر کړي، لکه اعتکاف ته چې ورننوځي د اول نه خپل وخت څه کړي دا ټول برابر کړي چې یعنې زه به دومره وښوده کېږم، دا ټیم به ډوډۍ خورم، دا ټیم به څښاک کوم او ډوډۍ او څښاک به لږ کم کړي. ولې؟ چې عبادت وکړي او بهر وتو ته به ډېر ضرورت نه راځي. تاسو ته دا په دشتي ډېر تعجب به وکړئ، بعضو علماو دا خبره لیکلې ده وایي څوک چې اعتکاف وکړي دی به په ملاسته نه وده کېږي، وایي دی به په ناسته وده کېږي. دا ګوره بعضو علماو دا خبره لیکلې وایي چې اعتکاف چې وکړو نو په ملاسته به نه وده کېږي. څنګه به وده کېږي؟ په ناسته. ولې؟ معمولي وده شي بس لږ داسې تازه شي او بیا شروع کړي تلاوت او بیا شروع کړي دعا بیا نن سبا ځان سره داسې مضبوط کمبل وړي او طلایي پروتي د هغه روژه ماتي پورې ډډې لګولي او
صرف پکې دا کېږي جومات ته نو منځه له خو مجبوره دی نو منځه ته ودرېږي او د جومات خالي کېده او بیا به خوب ورځي او بیا او کور کې خلک څه وایي ځوان څه ته پروت دی وایي مور پلار یې وایي غریب به وګورئ سایل غریب سایل دی په خوبونو یې ځان وپړسه نو بعضې علماو دا خبرې لیکلې ده وي اعتکاف کوونکی به په ناسته وده کېږي په ملاسته به نه وده کېږي یعنې هسې لکه دا قسمه خبرې چې ما ته مخې ته راشي کتابونو کې زه سوچ وکړم زما پخواني څه دینداره خلک وو تو زه وګورئ چې لکه دوی دا خبره په کتاب کې لیکلې هسې خو یې نه لیکلې خو په دې به عمل کېدو که نه چې اعتکاف والا به په ناسته وده کېږي د هغوی داسې اعتکافونه وو ځکه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات کې دننه خیمه لګوله اوس اعتکاف چې جومات کې وشي پوره دی که نه دی پوره دا خیمه ولې لګي چې بلکل ځان له یوازې شي ځکه چې هلته خو جومات کې صحابه کرام هم دي که نه منځونه له هم راځي اعتکافونه به کې هم کړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به صرف لمونځ کو بیا به خپل خیمې ته ورننوتو انشاءالله دا مسلې تفصیلي روان دي یا به نن راشي یا سبا چې له څه دپاره به بیا دغه خیمې ننوتو هغه به بیان شي څو خبرې شو درې څلورمه خبره دا ده زه دې رور ته او دې خور ته ټولو ته دا وایم چې کله ته اعتکاف ته ورننوځې د اول نه یو هدف ځان له کېږده یو ټارګېټ دا ځان له کېږده څنګه لکه زه لس ورځې به اعتکاف کوم یاره راشه پنځه پیرې به قرآن ختموم دا څه شو هدف شو زه سیده زه به لس ورځې یم او زه به پنځه پیرې قرآن ختموم ښه زه به د شپې چې د امام سره تراویح وکړم تهجد وکړم نو ځان له بیا دومره رکاته کومه او په دې طریقې سره ځان له یو هدف کې دا اعتکاف به ستا ډېر مزیداري بیا ځکه چې تا د اول نه ځان له یو خطه هغه جوړه کړې ده یو طریقه دې جوړه کړې او چې داسې ورننوځي پته یې نه لګي دې ګډوډي او اکثر هېڅ هم ونه کړي اکثر هېڅ هم ونه کړي دا چې ته ځان له ټارګېټ او هدف کې دې فایده څه ده ټیم به دې مصروفه شي په عبادت کې او بل خپله هغه لار به درته معلومه وي اوس مثال کې دوه کسان اعتکاف ته ورننوتو زه او ته او تا د له اول نه په زړه کې دا ایښودې ده چې زه به پنځه پیرې قرآن ختموم ښه چې پنځه پیرې په لسو ورځو کې قرآن ختموي د ورځې به څو سپارې وې پنځلس پنځلس سپارې به دی وي نو د اوس خپل ټیم یاره سهار مانځه کې به سهار مانځه نه مخکې سپاره سهار مانځه پسې سپاره بیا وروسته سپاره بیا ماسپښین او داسې خپل ټیم تقسیم کړ دا ګډ ښه زه ورننوتم بس د الله بندګي به کوم څه به کوم الله بندګي ښه د الله بندګي به کوې خو څه هدف ته شتي نه بس د الله بندګي به کوم نو دغه دا کوم چې ما سره ننوتی دی اعتکاف ته دی به پنځلس ختمونه وکړي او ما کیدای شي یو ختم یو هم نه یې کړی دا خبره څنګه ده صحیح ده که غلطه چې د اول نه دې هدف یې وبه یې کړي خو چې دقه شان هسې ورننوځي نو صحیح ده کله داسې وشي چې سړی ډېر زیات عبادت وکړي خو کله داسې هم کېږي چې د سره ته څه ونه شي نو یو خو زما دا نصیحت شو پنځمه خبره چې ای مسلمانه که الله تعالی توفیق درکړي د دې عبادت نو پوه شه چې الله تعالی د داسې عبادت توفیق درکړو چې په هغې کې د ګناه څه مجال نشته نو ته پکې چېرته ونه کړې د ګناه مجال پکې نشته ما په دې څوک پوه کړي چې په دې عبادت کې د ګناه مجال نشته صحیح ده خو لږ نور مسجد دا ټکی صحیح دی
لکه موږ دې عبادت کې په جومات کې به ناست یو او جومات هغه ځای دی چې دا د ګناهونو نه او د منکراتو نه څه دی پاک دی سړی یوازې ریاکاري پکې نه وي د نورو هم ډېرو ګناهونو نه بچي د جومات کې دننه کېده نه دي د دې کې هم ګوره ډېر لوی حکمت دی یعنې سړی د ګناهونو نه څه شي فتنو نه هر څه نه بچي دا په نورو عباداتو کې داسې نه شي کېدی که کېږي هم صحیح برخه وي لکه هسې حج څومره اوچت عبادت دی دی که نه دی ته اوس حج کې او د حج په دوران کې یو زنانه مخې له راغله چې هغه په بد حال ده او شیطان سړي ته وسوسې ور واچوي او دی سړی ورته په بد نظر وکتو کېدی شي که نه شي کېدی ښه دا کار په اعتکاف کې کېدی شي نه شي کېدی او داسې بیا نور مثالونه نو داسې نه چې ته ای روره یا ای خور ته پکې په زور ګناهونه را دننه کړې څنګه ګناه په څه طریقه موبایل ورسره شتي اوس دا په جومات کې دی موبایل کولاو کي او پکې د زنانو تصویرانې ګوره داسې صفا سوتره عبادت توفیق الله ورکړی او داسې ښکلي عبادت توفیق چې په هغې کې دی په جومات کې او جومات صفا سوتره ځای دی د ګناهونو نه هغه پاک ځای دی خو ده پکې دننه شروع وکړه چېرته ځان ګورې دومره بدبخته نه کړي ګورې څو خبرې شو پنځه شپږمه دا ده چې د الله څومره شکر ادا کړي کمه ده د الله چې څومره شکر ادا کړي نو دا خبره کمه ده او وړه ده چې الله تعالی توفیق درکو په دې دومره مسلمانانو کې ته یې غوره کړي د دې دپاره چې ته د هغه په کور کې کښېني په هغه ځای کې کښېني چې هغه په ځمکو کې الله ته خوښه ځمکه ده نو د الله شکر بیا ډېر ادا کوه ډېر شکر د الله ادا کوه د دې عبادت توفیق ګوره هر چا ته نه میلاوي د دې عبادت توفیق الله ګوره هر چا ته نه ورکوي اومه خبره دا ده چې دومره دا خبره محسوسه که چې ته په دومره غټ عبادت کې په دومره عظیم عبادت کې چې ته څنګه ورننوتی د اعتکاف ته نو ستا هر څه عبادت دی ستا هر څه ستا خوراک دا هم عبادت دی ستا څښاک دا هم عبادت دی ستا ناسته دا هم عبادت دی ستا ولاړه دا هم عبادت دی ستا خوب دا هم عبادت دی په جومات کې چې ته ګرځې دا هم عبادت دی نو سبحان الله څومره لوی عبادت کې تېرېږي چې هر څه پکې څه شمارېږي هر څه پکې عبادت شمارېږي چې دا خبره ګورې تا ته محسوسېږي ګورې د دې سره به د توجه د عبادت طرف ته ښه راګرځي ای مسلمانه ای مسلمانې ته ګورې په داسې عبادت کې یې او په داسې ځای کې یې چې هلته ستا هر حرکت عبادت شمارلی کېږي که نیت دې برابر و او طریقه دې برابر وه اتمه خبره دا ده چې ای مسلمانه ای مسلمانې تعالی الله توفیق درکو د اعتکاف او کېناستې د الله په کور کې نو د الله نعمت را یاد کا څنګه الله نعمت نه دا خو دی بارک الله فیک د الله دا نعمت را یاد کا چې ته نن ناستې په جومات کې یا ته ناستې په جومات کې لس ورځې تېرې یا کم او زیات تېرې بدن دې روغ دی صحت دې روغ دی او ښه ښکلی ناست یې هلته په جومات کې عبادت کې ډېر خلک په هسپتالونو کې پراته دي ډېرو خلکو ته داسې مسلې دي چې هغوی جدا کېدی نه شي هغوی یوازې پاتې کېدی نه شي ډېرو خلکو ته غریبانو ته مالي داسې مسایل دي چې هغوی ته دومره وخت نه میلاویږي چې غریبانان اعتکاف وکړي او غربت ته لازم د ډېرو خلکو به ولې د غریبانانو ډېرو خلکو به دا ارمان دی چې موږ اعتکاف وکړي خو کولی شي نشي کولی یو سړی په کمپنۍ کې کار کوي غریب دی ځان له مزدوري کوي کمپنۍ والی نه پرېږدي
او سړی مالدار د مالی حالت یا مالداره که نه دی خو مالی حالت یې ګزاره کوي او دی راغی اعتکاف یې وکړو څوک ورته څه نه یو د کور هغه حالات روان دي او طریقه روانه نو پکار دا ده چې د الله دا نعمتونه رعایت کړي او سم شکر د الله ادا کړي. نهمه خبره زه هر هغه رور ته ویم او هر هغه خور ته ویم چې اعتکاف به کوي چې اعتکاف زمونږ ټولو دپاره یو لویه موقع ده چې ما او تاسو سوچ وکړو او د ځان سره حساب کتاب وکړو چې موږ آخرت ته څه لیږلي دي او څه م نه دي لیږلي. ښکلې موقع ده. لس ورځې دي که نه لس ورځې او لس شپې یا 9 ورځې او 9 شپې په دې کې ما ورته ځان سره دا حساب نه شو کولی چې موږ څه کړي دي. هسې م یوازې ناست یو که نه نو چې یوازې ناست شو په هغې کې به یو دا خبره را مخې ته کړو چې راشه ته د آخرت دپاره څه کړي دي او یا ته چې تا چې څه لیږلي دي آخرت ته ته پرې راځي او که نه راځي پرې. زما حال د قرآن سره څنګه دی راشه دې باره کې لږ سوچ وکړم. زما حال د منځونو سره څنګه دی راشه دې باره کې سوچ وکړم. د مور پلار سره زما معاملات څنګه دي راشه دې باره کې سوچ وکړم. د مسلمانانو سره معاملات څنګه دي د علم په باب کې زه څنګه یم د بچو په مسلو کې زه څنګه یم او داسې ځان سره کښېنې او د ټول د رجسټر دې کولو کې او دا خبرې واړې راواړې او د غفلت نه را بیدار شي او بیا به تیاری شروع کړي د مستقبل دپاره که چېرته په دې خبره دې عمل وکړو بیا به تیاری کوي چې یاره مستقبل را روانې ورځې د الله د بندګۍ نه ډکول غواړي ځکه چې یاره ما نه خو ډېره کوتاهي شوې ده په تېر شوو ورځو کې نو چې کوتاهي شوې ده اوس څه وکړم د هغه کوتاهي د ختمولو دپاره په روانو ورځو کې به عبادت له ښه زور ورکوم. دا فایده ده چې کله انسان د خپل ځان سره حساب کتاب وکړي. د دنیا د تاجران چې دي او د مزدوران دوی حساب کتاب کوي که نه کوي؟ کوي. اوس دوکان والا چې کله کینی نو لیست راوالي ګوره دومره سامان خرڅ شو دومره خرڅ شو بود په ورځ دومره د جمعې په ورځ دومره هفتې په ورځ د اتوار په ورځ ولې نه دی خرڅ شوی کیدای سامان خرڅ شوی دی سامان وګوري دوکان کې کیدای سامان دیسي او کیدای شو ډېرې خبرې به دی مخې ته راواچي دغه شان ځان سره مو حساب پکار دی چې موږ چې په کومه لار روان یو کوم طرف ته روان یو آیا موږ به کامیاب شو که په دې حال موږ مړه شو الله به رانده راضي که ناراضه وي او یا ته په دې حال باندې مرګ غواړې او که نه دا قسمه سوالونه د ځان نه وکړه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ای ایمان والو ویرېږئ د الله نه او هر نفس دې دا وګوري چې د سبا دپاره یې څه لیږلي ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه به وی د ځان سره حساب وکړئ مخکې د دې نه چې الله د سره حساب وکړي د ځان سره حساب کول د اسانه ده خو چې کله د سره الله حساب کوو که دا به ډېر لویه خبره ده نن مو تاسو سره موقع شتي چې موږ حساب وکړو او اعتکاف د ټولو نه ښکلې موقع دی چې په هغې کې دا حساب موږ د ځان سره وکړو. لسمه خبره اعتکاف جدا کېده دي د مخلوق نه چې دا بدن څه شي جدا شي د مخلوق نه نو دغه شان زه تاته دا وایم ای روره ای خور چې دا زړه دې م جدا شي داسې نه بدن دې صرف راوړی دی او د زړه د هغه مسلو نه ډک دی چې دا زړه ستا متوجه شي چا ته الله ته موږ اعتکاف کې ځان بندول دي که نه نو چې ستا د زړه را بند شي د الله په محبت کې او ته د خپل زړه را بند کړي د الله په بندګۍ کې را ټینګې کې او توجه ولې ټوله د الله طرف ته کې دا به څومره خوندور اعتکاف وي چې د زړه توجه پکې چاته شي خالص الله ته شي
کوشش دا وکړي چې د زړه ګډوډ نه شي. یولسمه خبره هغه دا ده، څنګه چې تاسو ټولو ته پته چې نن سبا د ټکنالوژۍ زمانه ده. د څه زمانه ده؟ ټکنالوژي. ټلیفونونه دي، موبایل دي، نت دی، کمپیوټر دی. نو چېرته دا قسمه ټکنالوژیانې د له اعتکاف او عبادت ګوره خراب نه کړي. بعض موږ لیدلي دي اعتکاف ته به ورننوځي او ځان سره به د کمپیوټر هغه بیګ هم رااغستی، کمپیوټر به هم ځان سره ویسي. دا کمپیوټر چې دی وړو دی به کوي څه؟ هلته ضرورت دی ته څه دی؟ یا دا موبایل زه وایم زه یم ښکلې طریقه ده، الله اکبر. او دا به څه ښکلی اعتکاف وي، مزېدار اعتکاف چې ته اعتکاف ته ورننوځي او دا موبایل او دا جاقې او دا قیسې میسې ټولې څه کړي؟ بندې کړي. صرف که ځان سره هغه ساده موبایل ساتي، که څه ته ضروري ټلیفون پرې راځي یا ته چاته ضروري ټلیفون کې د هغې دپاره، نور چې دا کیسې ټولې بندې کړي. زه دا نه منم، یعنې زه ته ښه صفا نه یې منم چې یو سړی دې په اعتکاف کې ناست وي، یو زنانه دې په اعتکاف کې ناسته وي، د ده سره د موبایل په موبایل کې د نټ سټارټ وي او په هغه موبایل کې د فیسبوک وي او په هغې کې د واټساپ وي، په هغې کې د ټویټر وي، او دی دې څه وخت کې دا کوله ونه کړي. زما سره اتفاق شته که نه؟ زه خو یې نه منم. موبایل راشه نن سبا چې کوم حالات داسې به کېږي لکه موبایل به راوالي داسې به کېږي. ښه نو تا سره به دوه خبرې کوي، څنګه چې بیا پرون بیا به راوالي داسې، نو بیا به یې کېږي. نو دا څنګه دا بیا ته به خبره کوې موبایل کې دي. زه حیران یم چې یعنې زموږ به روان حالت ګوره څنګه الله دې رحم وکړي. منټ دوه منټه موږ د دې موبایل نه ځان نشو بندولی. منټ دوه منټه د ښځو سره تعلقات ګډوډ شو، د وړو سره هغه مینه محبت ختم شو، د ملګرو سره پلار په شان هستي به ناست دی، د استاذ په شان هستي به ناست دی، مشران به ناست وي، دی به څه کې لګي؟ دی به په دغه موبایل کې لګي. ما ته ملګري خبرې کوي که نه؟ وی ډیرې ته به ورننوځي، سلام علیکم به وایي، څوک دومره نه چې تا ته وعلیکم السلام وایي، او څوک دومره نه چې تا ته په خیر وایي. هر څه دې زړه څخه ختم شو. نو څه خیال دی چې اعتکاف کې ناست یو دا څپېړی جیب کې ایښوي دي، دا غټ موبایل او دا خښته ورسره پرته وي جیب کې او نېټ ورسه پې سټارټ وي، روا به یې نه لي دقیقې به لګي. نو زما دا نصیحت مې ته د زړه د کومې نه دی، ویښ نه دی بلکل، چې د دې جاخو نه ځان پاک وساته. اعتکاف په دې مزېدار وي. ورننوځي اعتکاف ته دا بند کړه. سبحان الله هسې لکه زموږ د ایمانونو ته زه کله نه کله حیران شم او ډېر تعجب د لاسه سړی ورته مسکی شي وخاندي. یعنې دا اوس لوی امتحان دی چې د الله دپاره 9 ورځې دا موبایل بند کړه. ځه د الله دپاره 9 ورځې دا موبایل بند کړه. دا لوی امتحان دی. لوی ولې دی؟ ځکه چې هلته ایمانونه کمزوري شوي دي. د دې موبایل دپاره یو 2-3 منځونه پرېږده. ګرانه ورته که اسانه بلکل په اسانه یې پرېږده. هېڅ پروا به هم نه وي چې زما نه 3 منځونه پاتې شوي، بیا به وکړي که نه. خو ورته ووایه 10 ورځې خو ډېرې زیاتې دي، ډېرې زیاتې دي. یو 5-6 ګنټې د موبایل مراله د الله دپاره. ځه زمونږ مرۍ او اواز بوغ شو چې جومات ته راځي بندوي یې 10 منټه پاو ساتې نشي بندولی. نو دا څومره لویه فتنه ده. دا ټکنالوژي دا نن سبا لویه فتنه ده. نو که ته وایې چې ښه اعتکاف کول غواړم
نو ځان دې نه لرې ساته. بعض وایي نه وي جي موږ پکې قرآن وایو. ولې دا د اوسه پورې قرآنونه موږ په دې کې وي؟ دا د اوسه پورې به درسونه موږ په دې کې وي؟ دا د اوسه پورې به کتابونه موږ په دې کې وي؟ هر څه شته ځان سره ویسه کړه. نو څو خبرې شوې. 12مه خبره دا چې خپل حالات پټ ساته. الله اکبر. څومره چې خپل حالات پټ ساتلی شي نو پټې وساته. د جومات والا نه او د بهر خلکو نه خو پټ ساتي. زویم د جومات ته چې را کوم خلک منزل راځي د دوی نه هم پټ ساته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ولې په دې خیمه کې کېناستو؟ یو پکې حکمت دا ولې پټ عبادت کوي. او د الله هغه بنده خو کې حدیث کې راځي الخفي التقي. الخفي پټ نه. بعض پکې دغه کې ورکي فیسبوک کې اپډیټ کې دواګانې کوي. نن چې جومات ته ورننوتم اعتکاف دی. دا ښه اعتکاف دی. ټویټر باندې به ورکي سوره مایده اخرني آیتونو کې به دعا کوي. د اشنایي باندې تودې راوتي دي. حرم په شان ښایسته ځای وایي نشته یو. د مدینې په شان ښایسته ځای سکون چې کوم په مدینه کې میلاویږي هغه په بل ځای کې نشته. د دې څه معنی ده چې زه مدینه کې او حرم تصویر به وباسي. دلته هم بس ټولو ته دعاګانې کومه. سبحان الله. دې تصویرانو او دې خبرونو زموږ هغه عبادات ټول ګډوډ کړي دي والله. نو د بعضو د پرې د بعضو مولیانو دعاتو په کوم تصویران ویستي دي زموږ د ملک نه راغلي دي هغه ځینه دلته عبادت له بعضو پکې تصویرونه دي. د کعبې د دروازې سره ولاړې تصویر وباسي. څوک د مقام ابراهیم سره تصویر وباسي. دا څه دپاره؟ یو خو د هغه علماو تصویران دي چې هغه نه دي خبر او تصویر ته لکه حرم کې ناستو چا دې پټ تصویر ویستو یا یو هغه عبادت کې لګیا یو څه. نو یو مولوي صاحب مې لیدلی و هغه داسې ولاړ دی داسې او د حرم نه بهر په هغه هوټلو سره خوا کې داسې ولاړ دی او بل چې سره کب راغلی هغه ولې تصویر ویست او هغه داسې ولاړ. بیا ورسره وروسته نظم ولګي او دا زمری او دا د دین او دغه تصویر چلیږي بیا. نو د زمري اخري څه توره والی ده خو دوا کې لاس دې دومره غټ سړی و چې د دعا کې ما د یو سره پکې بحث وکړو. ټلیفوني خبرې ورسره لې ما مولي صاحب ستا یو تصویر داسې چلیږي دعا لاس دې اوچت کړي دي هغه څه مدینه کې و. ما د مدینه کې تصویر ویستی دی. ما ته یاره بس یو هغه څه ته څوک تېرېدو ما دعا کوله. ما وخندل سم ما ته وایي ته خاندې ولې زه خو ډېر ښه پېژنم هغه ملګری هم دی زمونږ اگر که عقیده کې ملګری نه دی خو نور داسې ملګری دی لکه رابطه مابطه راسره ساتي. نو ما دا خو زه پې پوه یم چې کور کې هغه ښځې دي هم داسې خاص نه پېژني تا باندې خلک څه کوي تا له تصویر وباسي. بس بیا په خپله هم په خندا شي پته وته چې کار به غلط کړی. نو دا بس خبرې لکه اوس ته مکې کې ولاړې ته لاس یې اوچت کړي دی او دا دعا ده او دا سجده ده او دا نه دې نه ځان لرې ساتل پکار چې تا نه د سره څوک خبر نه شي چې ته کوم ځای کې ته په اعتکاف کې. ها که کور والا خبرېږي یو خو جدا مسله ده او که جومات کې ښکاره نه شي نو او طلایي او بالښتې پرتې هغې هم کېدای شي خلک خبر شي. ځین که په جومات کې هم د پټېدو څه طریقې نو په کار ده. جومات کې د پټېدو څه طریقه ده ځان ته پرده ولګوي ځان ته خیمه ولګوي ځان له یو ځای خاص کړي. دا مسلې به انشاءالله سبا راشي نن خو وخت په ختمېدو دی. سبا به دا مسلې بیان کړو چې جومات کې ځان له یو ځای خاص کولی شي چې کله پرې لمونځ کوونکي تنګېږي نه ځان له جومات کې یو ځای نیوی شي. نو زما دا نصیحت 12 نصیحت دا د 12مه خبره چې خپل حالات دا پټ ساته. دغه شان
دیارلسم نصیحت مې هغه دا دی، دیارلسمه خبره چې دومره عبادت کوو چې څومره یې کولی شي، دومره عبادت کوو چې څومره یې کولی شي. په ځان باندې دومره بوج مه راوله او دومره عباداتو ته من خلې چې هغه دې کمزورې کړي او ستا د وس نه بهر کړي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله په یو نفس باندې بوج نه ایږدي مګر دومره څومره چې هغه اوچتولی شي. څو خبرې شوې؟ څوارلسمه خبره دا ده چې دا اوس ښکلې موقع ده د هغه عباداتو د کولو چې کومو عباداتو نه انسان په دې ټول کال کې غافل دی، لکه روزانه قرآن تلاوت شو، اذکار شو، سحر ماښام د فرض لمانځه نه بعد چې کوم اذکار دي، هغه نور چې کوم اذکار دي، ځکه دا اوس ښکلې موقع ده، داسې عبادت ته ناست دی. نو ډېر داسې عبادت به وکړي چې ته په دې کال کې څه غافل وي. نو ښه اهتمام د عباداتو وکړه، اهتمام د عباداتو. پنځلسمه خبره دا شوه چې د دې خبرو نه ځان لرې ساته. ما د بعضو ملګرو کې دا خبره کتلې ده، وایي جي پلاني ووایي چې دا شپه د لیلة القدر وه او هغه پلاني نښې بیان کړي او پلاني دا ووایي او هغه وایي چې داسې وه او هغه وایي چې یاره زما امید دی چې وه او دا میسیج یې لیږي. په دې باندې مضبوط اعتماد هم نه یې ساتل پکار، ځکه چې کیدای شي خطا او بل دې له توجه مه ورکوه. دې له چې توجه ورکړي څه نقصان دی؟ څنګه حق ورځې ته به ناستې او چې وشو بس. نو دا قسمه خبرې پرېږده، تاسې هم په اعتکاف کې ناست او لازم به دا شپه راګیرې که ته هره شپه ښه عبادت وکړي. راځي که نه به راځي؟ ته اخري لسو ورځو کې اعتکاف ته کېناستې، لازم به دا ورځ دا شپه ستا په نصیب کې راځي، لازم به راځي. دې قسمه خبرو سره څه وشي چې بیا هغه محنت او کوشش کم شي. اخرنۍ خبره هغه ده شپاړسمه چې داسې نه چې د اعتکاف د لاسه تا نه نور واجبات پاتې شي. نو که نور کارونه د باندې واجب وي او دې د لاسه پاتې کېږي نو بیا هغه اول دي. لکه اوس یو سړی دی بوډا پلار او بوډۍ مور یې کور کې اوسېږي او څوک نشتي د هغوی د خیال ساتلو، نو څه به کوي؟ اعتکاف ته ضرورت نشته، د هغوی خیال دې ساتي. دغه شان د بچو څه مسله ده، د اهل څه مسله ده، نو خپل بچي به نه ضایع کوې، خپل اهل به نه ضایع کوې. اعتکاف دې دپاره نه دی چې ته په واجبات شاته غذار کړي. نو دا شپاړس خبرې دا ما نن مې د جمعې د منظر بعد ناست وم او دا مې زر زر را جمع کړې چې ما دا خاص نصیحتونه او خاص خبرې هغه رونو او خویندو ته چې هغوی د اعتکاف اراده لري. ډېرې مسلې پاتې شو، بلکې بنیادي مسلې اکثر پاتې شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه د اعتکاف څه وه دا وبیانو. اعتکاف که څوک کوي نو کله به ورننوځي جومات ته او کله به راوځي. د اعتکاف ارکان څو دي؟ په کوم جومات کې اعتکاف کیږي او په کوم کې نه کیږي. زنانه په کور کې اعتکاف کولی شي او که نشي کولی. په کومو کارونو سره اعتکاف ماتیږي. یو سړی د اعتکاف په دوران کې د جومات نه وتی شي او که نه، او کله وتی شي او کله نه، او اعتکاف په څه باندې ماتیږي. دا ټولې خبرې به انشاءالله سبا ذکر کوو. الله سبحانه وتعالی دې کم ملګري کم رونه او خویندې چې د اعتکاف اراده لري الله دې ورته دا عبادت اسان کړي او الله دې ورته توفیق ورکړي چې دا عبادت په هغه طریقه باندې وکړي په کومه طریقه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی و. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.